درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر خو سره کتلي. طالبان ډاکټر نعیم وایي په ناسته کې د دواړو لوري د دوحې توافقنامې ته خپل ژمنتیا وښوده او د پوره عملي کېدو په اړه خبرې وشوې. طالبان وایي دغه ناسته کې همداراز د افغانستان پر روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکرات د روان بهیر چټکتیا او اغیزمنتیا په اړه بحثونه ترسره شول. سپوټنیک اژانس د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په حواله راپور ورکړی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان دولت او طالبانو ته د موقت حکومت پر سر د یوې ګډې ناستې جوړېدلو وړاندیز کړی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرونوف سره کتلي او افغانستان کې د سولې پر روان پروسه سره غږېدلی دي. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن پر سوریې د دویم برید مخنیوی کړی دی.